نورستان کې د نږدې 1 میلیون افغانیو په لګښت یو ابتدایي ښوونځی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ولایت مرکز پرون اړوند په کوش سیمه کې دا ابتدایي ښوونځی څه باندې 200 زده کوونکي لري چې تر دې دمخه یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کولې. د نورستان د پوهنې ریاست مسؤلینو پر وینا یاد ښوونځي لګښت د پوهنې وزارت له داخلي بودیجې ورکړل شوی دی. وایي که څه هم نوی جوړ شوی مګر زیاتوي چې یو شمېر برخې لا هم رغونې ته اړتیا لري. مکتب د پوهنې ریاست د داخلي بودیجې نه یعنی پوهنې د وزارت د داخلي بودیجې په امکاناتو باندې تر 12 لکه یعنی تر 1.5 میلیونه پورې موږ ویلی شو چې دغه مکتب په تعلیماتي چارو کې لګښت راغلی د دې دیوال او په څنګ کې نور کارونه ترسره شوي. خو د دغه مکتب لا موږ تاسې اړتیا لرو په څنګ کې نور تعلیماتي برخې ولرو د راتلونکي لپاره لا نور بودیجه به دلته مصرفیږي او دغه مکتب ستونزو او مشکلاتو ته به رسیدګي کیږي انشاءالله. بل لوري ته د یاد ښوونځي ښوونکي وایي تر دې دمخه به زده کوونکو د زده کړې په چاپیریال کې خورا ستونزې ګاللې خو په خبره یې اوس مهالي جوړېدو سره ګڼ مشکلات حل شوي دي. لله الحمد دې مکتب جوړېدو سره ډېر سهولتونه برابر شو لکه چوکۍ میز اتاقونه. پخوا چې دی دلته مکتب دومره اساسي نه وه بعضې به شنه اسمان لاندې به درسونه ویل او اوس چې دی دغه سرپناه مې جوړ شوه ښایسته ښکلی مکتب د تاسې یې او دې کې دننه لوازمات الحمدلله پوره دي. د سیمې اوسیدونکي بیا د دغه ښوونځي جوړېدل د خپل نوي نسل روزنې او زده کړې لپاره مهم ګڼي او له حکومت منندوی دي. مکتب جوړېدو ته موږ ډېر خوشحال شو. زموږ آینده اولادانو لپاره نسل لپاره زموږ یو خوشحالي وړ دی. موږ ډېر خوشحال شو دا مکتب جوړ شو آینده نسل لپاره. ورته مهال د نورستان ولایتي مسؤلین د کوچ سیمې د اوسیدونکو ستاینه کوي چې د یاد ښوونځي په جوړېدو کې ورسره همکاري کړي. دوی له خپل اړخه د هر راز همکارۍ ډاډ ورکوي. خوشحاله یو چې نن موږ د پارون مربوط کلی کوش کې راغلي او دلته د یوې متوسطه چې ترمیم شوې د هغې افتتاح وکړه. د کوش شورا نه موږ ډېره مننه کوو چې په دې کې ډېره همکاري کړې ده او لله الحمد اسلامي امارت د هیواد هر ګوټ ته د رسېدلو کوشش کوي. د نورستان خاص کر کومې غرنۍ علاقې دي لرې علاقې دي شرقي نورستان دی غربي نورستان دی د تعلیم مراکز به ټول انشاءالله فعالیږي ترمیمیږي به او د سره به جوړیږي. په دې رابطه د اسلامي امارت هوډ بیخي مستحکم دی. د یادونه وړ چې اوس مهال په نورستان مرکز او 9 ولسوالیو کې د 45 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 اشبابه ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي مګر اوسیدونکي بیا هم د دولت د ورته نورو اقداماتو غوښتنه لري.